د پلار آخري وصیت. یو ډیر مالدار او هوښیار سړی ناروغي ډیر خراب کړی و او پوهېده چې مرګ یې په دروازه کې ولاړ دی. دغه سړي یو مست زلمی او ډیر بې پروا زوی درلوده. یوه ورځ یې خپل زوی راوغوښت او ورته یې وویل: زما د مرګ شېبې رانږدې شوي دي، یو وصیت درته کوم، په یاد یې لره. هغه دا چې که چیرې د ژوند ډیر سخت شو او له ژوند څخه د زړه شین شو، نو زموږ د قصر شاته یو غار ده، هغه ته ولاړ شه. هلته په چت کې یو پړی راځړېدلی دی، هغه غاړې ته واچوه، ځان پرې زندۍ پانسي کړه چې د ژوند له سختیو څخه په آرام شي. له دې وصیت څخه کم وخت وروسته د هوښیار سړي مرګ میلمه شو او له نړۍ څخه یې د تل لپاره سترګې پټې کړې او ټوله شتمني یې خپل مست او بې پروا زوی ته پاتې شوه. دغه ځوان ډېر په عیاشیو او مستیو کې د پلار ورپاته شوې دنیا له خپلو ملګرو سره مصرف کوله. دا یې هغه بد ملګري وو چې پلار یې څو ځله ورته ویلي وو چې د دوی له ملګرتیا څخه لاس واخله، خو نوموړي مست ځوان به نه منله. په لږ وخت کې د پلار ګټلې دنیا په ډېره اسانۍ سره له لاسه ووته او سمدستي یې حالاتو بدلون وخوړ. ټولو نږدې ملګرو ورته شا کړه او ورته یې وویل: تا په خپل لاس خپله شتمني برباد کړې ده، زه خپل کار کوه. د ځوان ژوند ډېر تریخ شو، دا سخت حالت یې نشو زغملی او په دې وخت کې د پلار وروستی وصیت ورپه یاد شو. له ځانه سره یې وویل: پلاره، ستا وصیت به نن پوره کوم او ستا له وصیت سره سم به ځان زندۍ پانسي کړم. سمدستي د خپل قصر شاته غار ته ولاړ. هلته یې د پلار له وینا سره سم په چت کې ځوړند پړی ولید. له سترګو یې وروستۍ اوښکې وبهېدلې او بې له ځنډه یې پړی غاړې ته کړ. کله چې نوموړي ځوان ځان ښکته پرېښود او د مرګ کندې ته یې ور ټوپ کړل، ځمکې ته په رسېدلو سره له پاسه څخه پړی وشلېد. د سرو او سپینو زرو د سکو شرنګولی باران پیل شو. په ځمکه له لوېدلو سره سم یې شاوخوا غولی د سرو او سپینو په سکو وپوښل شو چې یوه لیکلې پاڼه هم پکې پرته وه. په پاڼه کې یې پلار ورته لیکلی وو: زویه، اوس به پوهېدلی یې چې کله سترګې سمې رڼې وغړوې او له بېکاره ملګرو لرې شې، دنیا بیا هم له هیلو او امیدونو ډکه ده. دا شاوخوا چې درته سره او سپین پراته دي، دا زما د شتمنۍ نیمایي برخه ده چې ستا لپاره مې دلته ساتلې وه، او د دې نیمایي برخې د ترلاسه کولو لپاره مې دا طریقه ځکه درته غوره کړه څو سمې لارې ته برابر او له بېکاره ملګرو څخه لاس په سر شي او بې ځایه لګښتونه پرېږدې. عبرت: زوی که هر څومره ځان له خپل پلار نه هوښیار وګڼي او ورڅخه بې پروا شي، خو بیا یې هم پلار د آینده زندګۍ په سوچ و فکر کې وي، نو باید د پلار خبره هیڅکله ونه غورځول شي، ځکه پلار همیشه د خپل اولاد په ګټه خبره کوي. که پلار داسې خبره وکړي چې په لومړۍ کې سخته خو وروسته پایله یې ګټوره وي،
او له بیکارو او بدو ملګرو سره د ګرځېدلو پایله داسې ده لکه څنګه چې د پورتنی ځوان وه. محترمو اوریدونکو، د اسلامي او تاریخي عبرتناک کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.